ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونو کمیټې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ با سرپرست نوي حکومت ته نه ورکول کیږي. اوس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په رسمي توګه تصویب کړه چې په یاده څوکۍ کې به د افغانستان دایمي استازی غلام محمد اسحاق زی پر خپل ځای پاتې شي او خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اسلامي امارت اوسمهال سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکلی. اسحاق زی چې د افغانستان پر اوسني حکومت د کلکو بندیزونو غوښتونکی دی، ټاکل یې په څه معنا؟ اسلامي امارت باید څه وکړي چې د دغې څوکۍ څخه برخمن شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به د خپلو میلمنو سره پرې خبرې وکړو. زه حبیب الرحمن رضایي یم او تاسو کاوش خپرونه ګورئ. په خپرونه کې را سره د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر محمد اجمل زرمتی او سیاسي شنونکی عبدالجمیل شیرانی میلمانه دي. تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست، وایم ستړي مه شئ. زرمتی صاحب که پیل له تاسو وکړو، د اسحاق زي ټاکل په څه معنا د چا لپاره خپل ماموریت ته باید ادامه ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همداراز ستاسو قدرمن میلمه ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. واقعا چې دا خبر چې ما هم واورید ډېر یعنې د یو ځوان په صفت، یو هغه کس په صفت چې په دې عرصه کې زما تحصیل کړی او تخصص مې اخیستی، دغه هغه څه نه دي چې موږ راځو کله چې دغه تعاملات ښیو د ویانا کنفرانس څخه وروسته چې په 1961 کال کې یعنې هغلته نړیوالو ورباندې هوکړه وکړه. بیا په 1964 کال کې دا مورد اجرا قرار دغه د ویانا کنونسیون. بیا په هغې کې ټول دغه مسایل څېړل سوي دي چې مثلا سفیر څوک کیدای شي، تعاملات په څه ډول سره وي، او همداراز نړیوال میثاقونه، ټول هغه مهم نړیوال تعاملات چې دي په هغې کې ښه بحث ورباندې شوی دی. او بیا له هغې وروسته دلته موږ نړیوال حقوق لرو چې د سفیر له خپاره ځانګړي شرایط وضع کړي دي. نو دلته اوس اساسي مسله دا ده چې دوی ملګري ملتونه او همداراز امریکایان اسلامي امارت ته کله چې واک ته رسېدلی، دغه ته ډیفاکټو اتارټي وایي، یعنې دغه لومړنی شرط ده تر څو هغه رسمي دریځ خپل کړي، یعنې په رسمي ډول سره رسمیت پېژندنې ته ولاړ سي. او بیا هم د ویانا په کنفرانس کې د دولت له خپاره دغسې یو څه شته، وایي په هغې کې ویل شوي دي چې کله یو دولت یعنې په ډیفاکټو حالات کې وي، هغه نشي کولی د ځان له خپاره هغه وټاکي، دایمي غړی وټاکي په ملګرو ملتونو کې، او ولې هغه د دولت له خپاره ده. موږ باید تفکیک وکړو چې یو دولت رسمیت پېژندنه ده، یو د حکومت رسمیت پېژندنه. دولت خو وارلمخه په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، دلته یو تحول رامنځته شوی دی، صرف حکومت تغییر شوی دی. نو د حکومت له خپاره بیا دا شرایط شتون نه لري. صحیح ده چې خارجیان به یا ملګري ملتونه به اسلامي امارت ته ډیفاکټو وایي. اسلامي امارت هم بیا وایي چې موږ ټول هغه شرایط پوره کړي دي چې موږ ته په ملګرو ملتونو کې چوکۍ راکړل شي. هغه شرایط موږ پوره کړي دي، خو بیا هم دلته ځینې هغه نړیوالو کوم کارپوهان چې دي هغه دوه شرایط د حکومت د رسمیت پېژندنو لپاره ډېر اړین ګڼي. یو دا ده چې کنټرول وري داخل کې داخلي جغرافیه باندې، او دوم شی چې ډېر مهم ورته ده مشروعیت، داخلي مشروعیت خبره ده. نو کیدای شي کنټرول خو موږ وینو چې طالبان سلفسله ټول افغانستان د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمیت لري، ولې مسله د مشروعیت ده، داخلي مشروعیت. چې د دغه لپاره دوی کیدای شي دا ووایي چې تر اوسه پورې طالبان یعنې داخلي مشروعیت سره لاس و ګرېوان دي او تر اوسه یې د داخلي مشروعیت نه دی اخیستی. چې د هغه لپاره هم کیدای شي په اوس که اسحاق زی خپل دغې دندې ته دوام ورکوي یا د خپل ماموریت دوام ورکوي، دی به د چا دپاره ماموریت د دوام ورکوي؟ دلته خو جمهوریت ختم شوی دی، اوس اسلامي امارت په ټول ملک باندې خپل واک حاکم کړی دی، او اسلامي امارت هم خپل استازی هلته معرفي کړی و، خو هغوی نه دی قبول کړی. اسحاق زی به د چا دپاره خپل ماموریت ادامه ورکوي؟ اول خو دا داسې نه ده چې نن ورځ اسلامي امارت له داسې وضعیت سره مخامخ ده. دغه مخکې ایران دغسې یو خپل سفیر چې په سویس کې و، هغه یې غوښتل چې دایمي غړی په ملګرو ملتونو کې وټاکي، نو امریکا ویزه نه ورکوله. بیا اوس هم فلسطینیانو سره دغسې تعصبي چلن کیږي، ځکه اسرائیل نه غواړي چې مثلا دوی هم غړیتوب حاصل کړي، هم مثلا دایمي غړی هلته د دوی نماینده واوسي. بله خبره دا ده چې دی خو د پخواني حکومت دی یا د پخواني رژیم هغه نماینده و، استازیتوب یې کول. چې هغه وخت کې بیا هم وزیر د خارجې پیشنهادوي او رئیس جمهور هغه منظوروي د دایمي غړي، او بل چندان مؤثر هم تمام شوی نه دی د خپله
تر کومه ځای چې زه ورته ګورم چې خپل ماموریت کې دومره مؤثر نه تمام شوی. بل دا ده چې هغلته نکسیزه کمیټه یې وټاکله ملګرو ملتونو. اول د ده په باره کې هم بحث شروع کړی و چې ده ته باید دا تمدید شي که به نه شي. بالاخره د ده مده هم وغځوله. نو اوس خبره دا ده چې دا د چا استازیتوب کوي او سره له دې چې په ځینو رسنیو کې تاسو هم ورته اشاره وکړه انتقاد هم دی پرې کوي په امارات باندې او دا د ډیپلومات سره کاملا نه کوي. یو سفیر اساسي وظیفه دا ده چې خپلې ملي ګټې او همداراز له خپل حکومت څخه په کلکه دفاع وکړه. دی په بهر کې ناست دی او بیا په حکومت باندې نیوکې کوي. خو خبره دا ده چې دا یو فشار د آلې په توګه امریکایانو څخه غواړي کار واخلي تر څو دا د فشار آله وي ورسره دغه کوم پیسې سي کنګل کړي. بیا هم تاسو راګرځم شیراني صاحب جمهوریت ختم شو او اوس اسلامي امارت په ټول مملکت باندې یا په ټول افغانستان باندې خپل واک ټینګ کړی دی او دغه د حکومت چارې د دوی په لاس کې دي. فکر نه کوئ ملګري ملتونه چې دغه چوکۍ اوس اسحاق زي ته تصویب کړی دی هغه په کښېناوه په دغې چوکۍ باندې دی دغه خپل استقلالیت یو قسم تر پوښتنې لاندې نه دی راوستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او زرماتي صاحب ته او د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګورئ تاسو زرماتي صاحب هم ورته اشاره وکړه ډیپلوماټیک اصول چې دي په نړۍ کې هغه معیارونه ټول په دغه اوسني حالت کې چې کومه چوکۍ د افغانستان اسحاق زي صاحب ته ورکړل سوې د اسحاق زي صاحب د کوم دولت نماینده دی؟ تیر حکومت خو له منځه تللی، رئیس جمهور هم تښتېدلی، هغه هم په خپله یعنی په د افغانستان په قلمرو کې په 1% خاوره هم کنټرول نه لري. د ډیپلوماټیک اصولو په لحاظ په نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو په لحاظ هر ملک هر هیواد هر ټولنه چې په هغه کې د دولت تشکیل منځته راځي لومړني شرطونه هغه دي چې هغه به په قلمرو باندې 100% کنټرول لري. یعنی بعضې هیوادونه دي چې 50% کنټرول هم نه لري خو ورته مشروعیت ورکړل شوی دی. اسلامي امارت په 100% خاوره 1% هم د چاته کنټرول او ته واک لاندې نشته او څوک نشته چې مخالفت وکړي. نو ملګري ملتونه څه شي په لټه کې دي؟ څه خو ملګري ملتونه دا حربه ده او بل د داسې ځواکونو ته تاثیر لاندې ملګري ملتونه خو هغه ملګري ملتونه مثلا نه دي. څه کوم ځواکونه دی تر تاثیر لاندې؟ د امریکې تر تاثیر لاندې و امریکا هغه هیواد دی چې د ملل متحد زیاته سرمایه چې یعنې ملګرو ملتونو ته ورکوي هغه امریکا ورکوي. نو کله چې یو څوک وي کسی که نان میده فرمان میده نو څوک چې پیسې ورکوي ملګري ملتونه خو تش په نامه دي. دا یو آله ده د سوپر طاقتونو دپاره جوړه سوې د لاس آله ده. امریکایان، چینایان، فرانسویان، روسان ټول هغه هیوادونه خصوصا اروپایي ټولنه په سر کې امریکا چې غربي نړۍ ده د دې نه یو په دې هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هغه په اسلامي هیوادونو کې چې هغه د ویټو حق ولري. نو ګورئ دغه 15 هیوادونه چې د ویټو حق لري دایمي غړي دي د ملل متحد د کې بیا ګورئ د فلسطین په مسله کې په بعضو نورو مسلو کې د ایران په مسایلو کې په نورو بعض ډیرو مسایلو کې کله چې ملل متحد راجمع شي د فلسطین په حق لا فیصله وکړي ټول رای مثبته رای ورکړي امریکا یې ویټو کوي. امریکا یې ویټو کوي ټول هر څه ختم کړي په اوبو یې لاهو کړي. یعنی دلته د ملګري ملتونه یا ملل متحد چې دی دا د خصوصا د امریکې تر ډېر تاثیر لاندې دی. دوی خپل استقلالیت نه لري، نه لري استقلالیت تش په نامه باندې یو پرېکړه وکړي د افغانستان په هکله د نورو ملکونو په هکله تش په نامه ملل متحد دی، تش په نامه ملګري هیوادونه دي. نړیوالو دا ثابته کړي تاریخ موږ تاسې ګورو د نږدې تاریخ کې موږ ستاسې په یادش باندې چې ملګري ملتونه هسې په نامه باندې ملګري ملتونه دي نور د لاس آله دي د امریکې او د نورو هیوادونو خصوصا د 15 هیوادونو په راس کې بیا حتی امریکا دومره تاثیر لري چې ما درته وویل چې زیاتې پیسې د ملګرو ملتونو فنډ هغه امریکایانو ډېره زیاته مننه شیراني صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځم زرمتی صاحب وخت چې اسحاق زی په افغانستان باندې نیوکې کوي د افغانستان حکومت تر پوښتنې لاندې راولي یا مثلا وایي چې په افغانستان د بندیزونه ولګول شي نو ملګري ملتونه په کوم اساس دی راولي د افغانستان لپاره یو استازي ټاکي هلته؟ خو لکه مخکې چې یعنې
تاسو هم وویلې دې هم ورته اشاره وکړه هغه 15 هیوادونه چې د امنیت شورا غړي دي هغوی تصمیم نیسي اساسي پرېکړې هغوی نیسي حال دا چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې ده یا چارتر چې ورته ویل کېږي هغو ته ټولو هیوادونه چې 193 هیوادونه دي یعنې د ملګرو ملتونو هغه غړیتوب لري ټول په یو ډول سره یعنې د دې غړیتوب په یو ډول سره منل سوی ده او توپیر باید د دې ترمنځ نه وي او باید د ملګرو ملتونو اساسي وظیفه هم دا ده چې باید د هیوادونو ترمنځ هغه ښه تعاملات نور هم پیاوړي کړي که چیرې شخړه رامنځته کېږي د هغه لپاره لارې چارې وسنجوي یعنې هغه نړیوال امنیت لپاره دوی باید خوندي چاپېریال رامنځته کړي نو اساسي وظیفه د ملګرو ملتونو همدا ده ولې دا چې اوس هم امریکا ډېرې پیسې یعنې ډېره برخه هغه د بودیجې د ملګرو ملتونو امریکا تامینوي نو اوس هم ډېر رول د امریکایانو ده په دغه هغه کې نو اوس که ساغزی نیوکه هم کوي دا کیدای شي چې د امریکایانو هغه انتخاب شوی نماینده په ملګرو ملتونو کې وي نه د افغانستان او ځکه ځینې تبصرې چې ده کړي دي چې مثلا اوس هم دی وایي چې باید دا پیسې خلاصې نه شي یا نور هم تعزیرات نه پوښتنه په ملګرو ملتونو ده چې ملګرو ملتونه ولې دغسې یوه پرېکړه کوي ځکه چې دی خو یو خو نیوکه په افغانستان باندې کوي بله دا چې اوس جمهوریت ختم شوی دی اسلامي امارت دی هغوی خپل نماینده معرفي کړی هلته خو بیا هم په ځای دی ټاکي خو هغلته نکسیزه کومه کمیټه دی ورته ټاکلې وه په هغې کې د فرانسویان هم داخل دي چینایان هم او همداراز امریکایان او فرانسویان روسیه د روسیې هم یعنی غړي په دغه کمیټه کې وو نو نه پوهېږم چې دوی په کوم اساس باندې دوی هلته دغه د ده موده غځولې فکر کوم چې د موده یې غځولې ولې دا به لنډمهاله وي دومره نشي کېدای چې تر ډېر وخته به دی هلته پاته شي ځکه دوی مجبوره دي چې په اوږدمهال کې له اسلامي امارت سره تعامل ته راشي بیرته ډیپلوماسي ته راسي او دا ډي فاکټو چې دوی ورته وایي له دغه څخه موږ راوځو ډي جوري ته یعنې رسمي دریځ خپل کړي او حکومت په رسمیت باندې وپېژندل شي تاسو وګورئ د ویانا په دغه کنونسیون کې د دولت لپاره مثلا 4 مهم اصول ویل شوي دي چې اول دی دا دی چې باید یو دولت شتون ولري دوم شی دا دی په یو دولت کې باید صلحخوا وي یعنې صلح طلب هغه بل شی چې یو دولت دی خپاره ډیر مهم دی او دوی تاکید ورباندې کوي چې باید منشور د ملل متحد وپېژني او څلورم دا چې نه تنها چې منشور باید وپېژني په رسمیت باندې د هغو درناوی وکړي او هغه مورد اجرا قرار وګرځوي دا د ملګرو ملتونو بیا نو دولت په رسمیت باندې پېژندل کیږي نو او د حکومت لپاره صرف لکه مخکې مې چې ویل هغه 2 شرطونه دي چې یوې داخلي اجماع ده او بل کنټرول ده چې په جغرافیه باندې چې دا ډېری پوهیان په دې باندې له دغه اړخه افغانستان اوس ډاډ ورکولی شي چې بشپړ کنټرول موجود دی او په حاکمیت ټول دی صرف کېدای شي چې مثلا دوی اوس داخلي اجماع لخپاره چې مثلا دلته په داخل کې اوس هم کېدای شي هلې ځلې شروع سي چې مثلا دلته به یو شورا رامنځته کېږي چې په راس کې به امیر المؤمنین د وسم ده او بیا به دغه د علماو شورا وي اجرایي شورا به وي په څه ډول سره به وي اوس خو دا تقریبا یو 4 میاشتې کېږي چې مثلا دا تحول رامنځته شوی ولې په اوږدمهال کې مجبور یو چې د ټول شموله غوښتنې هم دوی کوي د ټول شموله نه موږ ډاډ ورته ورکولی شو چې د ټول شموله ټول شموله که په دې معنی چې هغه پخوانۍ څېرې بیا پکې ځای په ځای سي او اکثر هغه پخوانۍ څېرې چې وي چې له هر سفارت سره ارتباط لرل او د هر هیواد هغه ځانګړي استازي وو لکه نن ورځ چې ساغزی هلته ټاکل کېږي په هغه تېرو کې هم زموږ وزیران دغسې د هر هیواد وزیران وو دلته په افغانستان کې په افغانستان کې اوسېدل په ځای د دې چې د افغانانو ګټې خوندي کړي افغانستان ته خدمت وکړي دوی به جرمني ته خدمت کول دوی به غوښتنه د ټول شموله نه همدا ده لکه اسحاق زی چې هلته انتخاب شوی دی دغسې کسان په دې حکومت کې مدغم حال دا چې که همه شمول په دې معنا باندې چې باید د ټول افغانستان تکړه کارپوهان دي کادرونه دي په وطن او په اسلام باندې مین ځوانان دي علما کرام دي د پوهنتون استادان دي دغه باید په کابینه کې راشي او دغه کسان کولی شي چې له اوسني وضعیت څخه موږ وباسي د ګزار طرف ته همداراز نه تنها مثلا سهیل شاهین صاحب چې مثلا هغه ټاکل سوی دی دلته نور کسان هم شتون لري چې مثلا مسلکي دي سیده داسې کسان به وي چې د اسلامي امارت سره به په سنګر کې نه وي اوسېدلي ول د دوی هغه ایډیالوژي د دوی هم فکره پاتې شوي یعنې په دې معنا چې دوی هم نه غوښتل چې د امریکایانو اشغال په دې وطن کې وغځول سي یعنې ستاسو په وینا که چیرې د سهیل شاهین په ځای بل څوک انتخاب شوی یا داسې یو کس انتخاب شوی چې هغه په دغه برخه کې ډېرې معلومات یا ډېرې
زده کړې درلودلې شاید چې څوکۍ ورته ورکړل شوې وه. هغه خو فکر نه کوم چې یعنې ځکه چې دا خو یو تعصبي چلند دی چې له افغانستان سره کېږي. ولې که وړ کس یعنې هغه مسلکي کس وټاکل سي، زه مطمئنه یم چې په نړیوال سټیج کې چې هلته نور نړیوال تعاملات دي، میثاقونه دي، نړیوال تاریخ باندې باید دی پوه او په ډیپلوماسي باندې باید یعنې پیاوړی واوسي یا حاکم واوسي. نو که داسې کس دوی په اوږدمهال لا خپاره اسلامي امارت ورته وټاکي، نو زه مطمئن یم چې ځکه له نړیوال سټیج څخه به ښه ګټه واخیستل سي د افغانستان له هغه څخه. اوس خو وګورئ مثلا دا استاغذی که هغلته ده که چوکۍ غځول کېږي یا د کاري مودۍ غځول کېږي، دا د افغانانو په زیان ده تر کومه ځایه چې زه ورته ګورم. او دی به مجبور مکلف چې چا ټاکلی ده هغه ته به پاسخګویي، نه حکومت ته. نو باید چې هر څومره زر کېږي په سیاسي انزوا کې نه د نړیوالو ګټه شته نه د افغانانو ګټه شته او نه باید اسلامي امارت د سیاسي انزوا خواته ولاړ شي، باید تعامل ته راوګرځي. ژوندی اوسئ. شیرانی صاحب، ملګري ملتونه په نورو اروپایي هیوادونو په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې تاسې خپل سفیران افغانستان ته واستوئ او په افغانستان کې خپل سفارتونه خلاص کړئ. و اما له بلې خوا به دوی افغانستان چوکۍ هم نه ورکوي او د رسمیت پېژندلې موضوع هم لا ګونګه پاتې ده. دا د دوی په څه معنا ده؟ دوی د څه شي په لټه کې دي، څه غواړي؟ دا د دوی یو دوه ګونی سیاست دی. دوی داسې فکر کوي چې نه مو له افغانستان له لاس وخیږي او نه هغه کوم اصلي شرایط چې دي د افغانستان په رسمیت پېژندل دي هغه هم ترلاسه نه کړي افغانان. یعنې دوی داسې غواړي، دوی دغه خپلې هلې ځلې شروع کړي دي چې موږ د بشر په نامه یا په نورو اصولو باندې موږ د خپلې مرستې لیږو. خو بشر خو همدغه بشر دی، د دغه بشر پیسې دوی کنګل کړي دي. د بشري مرستو یادونه هم کوي به څنګه د دغه افغانانو پیسې دوی کنګل کړي. دا ډالر چې اوس 100 ته خیجي یا 90 ته خیجي یا پورته کار ته کېږي، خو دا خو وجه د دوی ده، د قیمتي خو دوی راوستلې ده. دا د فقر اصلي عوامل هم دوی راوستلي دي. دا خو اسلامي امارت په میراث پاتې دي. اسلامي امارت خو مخکې له دې نه چې اسلامي امارت راغی نه و راغلی، کابل ته نه و رارسېدلی، دوی په دې ملک کې داسې یو حالت راوستلی و چې د ملک له فقر سره او له بدبختۍ سره مخامخ کړی و. په دا دغونه موده کې چې اسلامي امارت دلته ولکه ټینګه کړې ده، مثلا دا واک په لاس کې اخیستی دی، دغه موده د دې دپاره بسنه نه کوي چې دغه د فقر نه یې پکې ځان ایستلی وای، نړیوال ته ځان پېژندلی وای، خپلې هغه بودیجه یې را ازاده کړې وای، دا کافي وخت؟ خو دوی خو ډېر کوشش وکړ. دوی خو ګوره حتی د کابل د راتګ نه مخکې دوی ګوره دوی ډېره ښه لابي کوله. د قطر د دفتر سیاسي دفتر دوی مختلفو هیوادونو ته سفرونه درلودل. دوی مخکې له دې نه چې کابل ته راشي، یعنې دوی په دې پوهېدل چې اسلامي امارت یا مجاهدین به له یو داسې مشکل سره مخامخ کېږي، نړیوال به داسې بندیزونه لګوي. اوس ګوره ټولې نړۍ په دې اتفاق کړی دی چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي. یعنې دې ته هغه هیوادونه چې زموږ سره اسلامي هیوادونه دي، ګاونډي هیوادونه دي، او هغه هیواد مثال پاکستان چې له موږ سره ډېره اوږده پوله لري او له موږ سره او خلکو به د هغه فرضیه هم غلطه وختله. ګورې تاسو فکر وکړئ چې خلکو به ویل چې دغه امارت طالبان د هغه پاکستان لاسپوڅي دي. خو اول ځل دغه دی چې پاکستان خپل بندرونه په موږ باندې وتړل، خپلې لارې په موږ باندې بندې کړي او تر اوسه پورې زموږ هیواد په رسمیت نه پېژني. او که بیا هم یوه خبره خبره کوي زموږ دپاره د لابي کوي، کوم وخت موږ مجبور یو چې دوی لابي وکړي، ځکه موږ خو په ملل متحد کې څوک نه لرو. هغه چوکۍ مو بل چاته ورکړل سوې ده، هغه چاته ورکړل سوې لکه زرمتي صاحب وویل چې هغه د هغې خلکو استازی په اصطلاح دی، ځکه د افغانانو استازی خو اوس سهیل شاهین دی، ځکه چې اسلامي امارت معرفي کړی دی. نو ځکه دغه دوی د فشار له وایه آله جوړه کړې ده چې افغانان څنګه په وځوروي، څنګه یې تهدید کړي. دوی نه د افغانانو سره نه د بشر د حقوقو دوی نه د افغانانو سره څه عقده لري؟ د دوی عقده بل شی نه ده. د دوی داسې عقده ده، دوی وي چې په افغانستان کې د یو خپلواک آزاد هیواد نه وي. دوی وی چې یو لاسپوڅی حکومت وي لکه پخوا چې د هر هیواد وزیر معلوم وي، د هر هیواد سفیر معلوم وي، د هر هیواد والی معلوم وي. حتی په پارلمان کې دوی وکیلان درلودل، په ولایتونو کې والیان درلودل. ګورئ دغه موږ تاسو په سر په سترګو لیدلی حالت دی. دوی داسې هیواد چې د هغې ټاکنې د په خودمختاره توګه وي،
داسې هېواد نشي زغملی. دوی هلته په دوحه کې دا تړون کړی ده، فیصله یې کړې ده چې افغانان به یو خپلواک آزاد حکومت جوړوي، په دوی کې به څوک مداخله نه کوي. زرمتای صاحب، اسلامي امارت ته څه پکار دي اوس په دغه شرایطو کې چې خپله څوکۍ هم په ملګرو ملتونو کې واخلي، هغه حق ته ورسیږي او له دغو سخت بشري ناورینه، اقتصادي ناورینه ورباندې ځان وباسي؟ څه باید وشي؟ ښه، اساسي مسله دا ده چې مثلا اول دغه زموږ د بهرنۍ تګلاره چې ده په دغه باندې باید کار وشي او ورسره باید اوسنۍ بهرنۍ تګلاره مناسبه بولئ؟ اوس تر ډېره حده پورې یعنې دغه هلې ځلې دي چې مثلا د بهرنیو چارو له یعنې بهرنیو هیوادونو هغه ځانګړو سفرونه کېږي چې دغه باعث د دې ګرځېدله چې نړیوالو اسلامي امارت هغه ډیفاکټو رسمیت ورکړی دی. یعنې نو دا لومړنی هغه ګام ده د رسمیت پېژندلو لپاره، هغه رسمي دریځ چې نړیوال به یې خپله ولې اوس وګورئ چې ځینې سفارتونه د خلاصېږي په هغه کې په داخل د کابل کې او نړیوال سفارتونو خلاصېدل څنګه ارزوي؟ په څه معنی دي دغه؟ خو ما ویلي چې هغه ډیفاکټو ته راغلي دي، یعنې دا لومړنی شرط ده چې د رسمیت پېژندل دوی تمایل پیدا کړی ده او نړیوال په دې باندې پوهېږي چې مثلا په اوږد مهال کې موږ مجبور یو چې اسلامي امارت سره تعامل وکړو، ځکه بل داسې چاره نشته یا بل داسې یو ځواک نشته چې اسلامي امارت هغه یعنې څه ورته عوض یې کړي د اسلامي امارت په اړه. نو اوس خبره دا ده چې هم باید بهرنۍ تګلاره غښتلې سي، ورسره زموږ بهرنیو چارو په وزارت کې تکړه ډیپلوماتان وګمارل سي، د هغو له مسلک سره سم، د هغو مثلا د توانایي او ظرفیت سره سم، او هغه څه چې مهم نه تنها ظرفیت او استعداد دا مهم ده بلکې ژمنتیا ډېره مهم ده او سپېڅلتیا. یعنې موږ دا ولیدل کېدای سي په تیرو کې زموږ سفیران به وو، دوی به مسلکي وو په تر هغه پورې، ولې دوی له هېواد سره مینه نه لرله، له زموږ له اسلامي او دیني ارزښتونو سره مینه نه لرله، دوی سپېڅلي نه وو. تاسو وګورئ چې په امریکا کې زموږ د سفیر 18 لکه ډالر چې یو میلیونو تقریبا 8 لکه ډالر دوی په اختلاس باندې هغه کړو او زموږ نمایندګي هم کوله. دا شرم ده په نړیوال سټیج کې یا په امریکا کې. نو اوس خبره دا ده چې هم باید هغه تکړه کدرونه په وزارت خارجه کې جذب سي، او بل موږ دغه زموږ بهرنۍ تګلاره نور غښتلې او پیاوړې سي، او نور موږ باید هم د سیمې هیوادونو سره تعامل ته نږدې سو، هم د مثلا هغه مقتدر هیوادونه چې مثلا دغه 15 هیوادونه د امنیت شورا دي له هغو سره ښه تعامل ته نږدې سو، او دوی ته د ډیپلوماسي له لارې قناعت ورکړو چې دوی موږ سره تعامل وکړي. ډېره مننه زلمتي صاحب. شیراني صاحب، لنډ پیغام مو په اخره کې اورو، څه باید وشي؟ دغه شرایطونه باید ووځو او دغه چوکۍ ترلاسه کړو. موږ به د اسلامي امارت په دې هلو ځلو کې تر اوسه هم د دوی هلې ځلې د قدر وړ دي، خو بیا هم په دې کې دوی ډېر کوششونه وکړي او دوی هغه هیوادونه چې د ویټو حق لري هغې ته قناعت ورکړي، که څه هم چین او روسیه تعامل شي، ټوله دنیا یې شي، خپل سفارتونه د خلاصوي ورځ ته بل همدغه د رسمیت پېژندلو ګامونه دي، لومړني ګامونه دي. خو بیا هم وګورئ چې دوی د په دې خپله ستراتیژي کې په خارجي پالیسي کې دوی حتی ډېر ګړندیتوب وکړي او هغه کدرونه د پکې راولي چې هغه وکولی شي چې ښه لابي وکړی شي. اوس هم الحمدلله تر اوسه پورې خو هغه کمې کړنې چې په اسلامي امارت پورې دي تر یو ځایه پورې تر ډېره حده پورې دوی خپل کوششونه کړي، شپه ورځ لګیا دي چې د دې ملک دپاره خدمت وکړي، زحمت وباسي. کله چې دوی په جنګ کې وګټل، انشاءالله په سیاست کې هم په دوحه کې موږ ته معلومه شوه چې د دوحې په تړون کې 18 میاشتې دوی کار وکړ، په سیاست کې دوی ډېر وارد دي. هغه دوی هغو خلکو نه دوی بل یو په دوی کې دا اصول دي، یا ژمنتیا ده چې دوی وطن ته ژمن دي، دین ته ژمن دي، ولس ته ژمن دي، او بل دوی په هر چا باور هم نشي کولی، ځکه دوی هغه کسان باید زیات باور پرې وکړي چې له هغه دوی سره زیات پاتې شوي وي او دوی ته ژمن وي، دین ته هم ژمن وي. انشاءالله دا زرمتي صاحب خبر داسې خلک به څه کړو چې هغه په ملک کې په خارج ملک ته یعنی دوه تابعیته خلک وي، ډوډۍ زمونږ خوري، مصارف زمونږ کې، امکانات زمونږ مصرفوي او ګټې په خارجیانو ته کوي. نو موږ کوشش کوو چې داسې خلک وي چې وطن ته ژمن وي. ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو درنو قدرمنو مېلمنو څخه، ډېره زیاته مننه چې زموږ بحث کې مو ګډون راسره وکړ. له تاسو درنو لیدونکو هم یوه نړۍ مننه چې خپرونه مو تر پایه راسره وکتله. تر بیا او بلې خپرونې زه حبیب الرحمن رضایي چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی رب سپارم. پاک الله مو مال.